د جمیل ابن مهره نقل لې یو چې کله موږ سخت تکلیف ورشېدو زمونږ یو ملګری العجلی ویغه بس مون خاله بټوار اړل به ویلې چې دا د ځان سره ساتي لري ګورسه به راغی به ویل چې کومه بټوه می تاسو درکړی دا ګوره په خپل بچو باندې خرج کا د دې وجنه بلال صلی رسول الله فرمایلی و لا تخشى من ذي العرش اقلالا یا بلال وې د دې خبر نه مې لري چې د عرش مالک په پتا باندې فقر راولي بلکې مال لګو چې څومره مال لګي غوړه مال زیاتېږي د زموږ تاسو عقل نه مانی سلو په بتور مثال ما سره د یقین ملت خرج کړو نبی پاتې شوی ظاهری کمی شوی خو محمد رسول الله فرمایي چې زیاتېږي بس موږ موجوده زیاتېږي خرچه کوله محمد بن منقدر په نامه باندې عالم دغه شاته پوښ وکړي چې کوم شی پاتې دي چې تور باندې خواندالي سبد ژوند کې نو قرغه دا خبره کول چې الابذال علی الاخوان خرچه کول په خپل ملګرو باندې به قسم په الله شمال په خوند رشيږي او زه د خوند والا شمه هغه دا خبره چې په خپل ملګرو باندې خرچه وکم او هغه له دا مسله ورانه کما د حماد بن ابي سليمان نقل لي ویغه چې کله به دروجي میشراله د ما کمیټي مشرغه نو د اکثر ملګرو له بیرو جماعت ورکو خو چې کله به تور مثال سبا د اختر ورځ راته د څومره ملګری به چې درا وخت د ټول به جامع ورکړي تاسو چې دی لګورئ دی ملګرو د جماعت تنظیم او د قشن به د غل د جامع تنظیم دی له ویلې شي انفاق او خرچه پر خپل ملګرو باندې کدا مسله چیرته موږ تاسو کې موجوده شو د جنت ولا بو ګره کدا مسله موږ تاسو کې موجودیږي نه به جنت مسله موږ ګرانه ده اعطاء انفاق دا ورکول پکار دي حسن بصري ویدا سره باسه ملګری په مجلس کې مخامخ شو ویدا د خپل پړګر واغسو او هغه ایسا قبل ملګری لور بسر کې نور دمر شو سرونه شغله ورکی د شیخ الاسلام ابن تیمیه په منقبات کې مدارجي وی ورس دا بدرس کې نو ملګری راغی ډېر غریب سائل راغی سوال ورنو کې د الله درزاره پر وې سره کې وې سره خپل پړګر په مجنم کې نیمه د سن تاو کې نیمه اغلا ورکی وېزما سره سوای بل شي نشته خو لیکن دغه شیشه بده باندې اکتفا کوا حسن بصری کې دا عادت مشکله ملګری ورته رااله یو لو کې به راويسو د کټ لانه به خودل او به ورته ویلې چې دې کې کجوري دي او دا مساج لپاره ذخیره کړی چې ما ملګری کله راشي چې ور باندې خرچه وکم راشه وسمنګ لګورای زمونږ ملګری چې کله راځي نو شتي پټو چې لکه پلانې راغی پلانې ته پرې کړل کې 2 منټه کې نيسه به رخصت شي به بدا شي وخورو دا میوه به ورسو وخورو وځ دا دور بخاری باندې موږ راوړی دا دغه په دې ټیم کې دام څومره سر باندې نه غودرېدو حسن بصری به اداره کټلانه ساتلې و چې ملګری به رااله ویل کده ډیر وخت نه ما دا شی تاسو له ساتلې او درشو پورې اداره شو په شریک سره وخورو د شي خوې په ځان کې پیدا کول پکار دي سړی د جنت په طرف باندې روان شي حتی در دې پورې یو ملګری فرمایي دا یزید بن ابي زیاد ویز عبد الرحمن ابن ابي ليلى من اس داخل شوی نه مگر چې کله بورال مکه څه خبره به مال وکړي او اخر کې مال طعام راکی د دې وجنه څنګه شوش در مشرانو مطلب دی وی پیس دی خو بنیز دی معنا دا لکشه په خلکو باندې خرچه کوي لیکن برې تربیت باندې چې تندې پراخي د شي بنې شلکه دا وستراغه او دا څه مسله شو دا محمد بن سیرین له شکل ملګری رااله نو به ویل چې تاسو شي درکم زما په کور کې ډوډۍ دا د قشن سبزی د ترکاری دا تاسو په کورونه کې مشتا خو لیکن زما سره یو شری به شهادتنا وې د شاتیو غبین به راوړو چې هغه بلته استلی شي وینه او په چاړه باندې به د قشن دا قطه کې د ملګر له بری قابونه کې خو د تاسو وسخرای د زمره ملګری خصوصي قدر یې زه ورته کومه حتی د عمرو بن عبید بارک راځي چې هغه ملګرو د نانیرو دراهم پیش کړه کله به د خپل جامع راوي سو هغه به ورکړلې او دا به ویل چې ملګرو تاسو ما ډیر احسان تاسو ما سره ډیر احسان وکړو چې زما کور لراله زما د وجري لراله زما ته پوسه مګو چې شی زما سره نشته چې تاسو درکما الله دې تاسو د بدل پوره کړي حسن بصری نه دا خبره نقل لا یو سړیو چې هغه د خپل یو بل ملګری سره ملګرتوب کړو تقریبا 30 کړه داغه د وفات شوی و لیکن داغه بچو سره به د احسانونه کول او خرچه به ور باندې کولې